یو سره پلار روانو تپوس ته وکړو چې کاکا چرته دې خارې مخ کې او دی ورپسې او ته روانم غریب سړی ما بادشاہ ورته وی چې سوی هغه به درکم خو زه درنه یو څو تپوسونه کوم د هغې جواب راک ته چې سوی زه به درکم خروالا ورته ویل چې ووایه وی اول خو مې دا سوال دی در باندې چې د دنیا منځ کم یو دی خروالاو خو زمونږ د پاکستان خروالا نه و هوښیار خروالا هغه ورته د دنیا منځ ویلی و وی راځه دا خو دې ویل دومره معمولي خبره وکړه چې زما دې خر ته معلوم دی بادشاہ اوس خروالا ته دا پته نشته چې دا بادشاہ دی خو هسې په هس څوک سور سړی دی او سړي ور سړی خر له متیازې ورغلي دي خو چې متیازې کړي ویل دا د دنیا منځ دی زما خر د بل ځای کې متیازې نه کوي دا یې منځ دی او بادشاہ صاحبه وی که یقین دې نه راځي نو بس پړی راواله او کچوی څلور واړه طرف ته دنیا کچ که دا یې منځ دی او زه خو مزدور سړی یم زه خپل کار پسې روان بادشاہ وی فو ته سم بلا ووی او دا دنیا کچ کولی څوک شي دا دنیا منځ دی که ورته وی بس یو پوښتنه درنه بله کوم چې د اسمان ستوري څومره دي وی د اسمان ستوري ویل دا هم ماته معلوم دي روان دي په لاره د شګو یو لوی ډیری په مخه ورغلی ویل دا شګې دي ویل د اسمان ستوري دومره دي که یقین دې نه راځي نو ویې شماره دا ذرات وشماره دومره بادشاہ وی خدا کاکا آخري نه تپوس درنه کومه چې دې وخت کې خدای څه کار کوي دې وخت ورته وی برادره دوه سوالونه مې در ستا حل کړل زه پیدا روان یم ته په اس سورې دومره سپک خو راته مه ګوره ته راکوشه لخته واله دا خر شړه زه به په دې اس سور شم بیا ته تپوس وکړه او زه به جواب درکړم الله دې سره د عقله بادشاہ په غرونو سر راکوشو خروالی په اس کېنولو د لګر لخته واغسته خرې شړه کله کله سره د عقله او سره د عقله لیونې په غرونو سر شوې ولې سره د عقله که تاسو خیال وکړئ په دې پاکستان کې صرف دیر ډویژن ته د اسلام ډېر ضرورت و یعنی آغاز د اسلام د دیر نه کېږي به سوات ډویژن نه نو ما دا دیر څه غار حرا دی چې اول اسلام به د دغه ځای نه را دغه کېږي دا اوس الله دی چې چا نه فهم والي چا نه عقل والي چا نه سمجھ والي بادشاہ سره د عقله په ټپ وړونکو راکوشو خروالی په اس کېنولو د لرګی واغستو خرې شړلو ویل اوس تپوس وکړه ویلې په دې مې پوه کړه چې دې وخت کې خدای څه کار کوي هغه اس لته ورکړه ویل دې وخت کې خدای دا کار کوي چې تا نه اس واغستو او مال یې راکړو او لاړو تاسو خیال راغی دې وخت کې خدای څه کوي نو د خدای شؤون دي شان دی په هر وخت کې خپل خپل شان دی اوس دې وخت کې څه شان دی دې وخت کې دا شان دی چې ته خروالا کړې او زه په اسور کې موته نه لاړم عزیزانو عرض مې داو چې په دې کائنات کې د الله وجود دی او کل یوم هو فی شان زمانہ کل یوم هو فی شان چی شان است چی شان یعنی اوصاف کمالات ندارت پایا کل یوم هو فی شان هر ورځ د الله په یو نوی شان کې چی شان است چی شان یعنی اوصاف کمالات ندارت پایا اے الله ستاسو کمال اوصاف چې دي داغه انتها نشته په دې کائنات کې سوچ کا هر طرف باندې ته سوچ کې یو ځای کې به دماغ ودري مخکې باندې شي نو عرض مې دا کولو چې الله ستا په دې دومره غوندې سرګوټي کې دا براشي چې خدای چا پیدا کړي
نو عزیزانو د خدای تعریف بزدا کوي خدای ذکر وي خدعا خدای معنا څه خدعا دا بیا علماء نه تاسو کوي خدعا څه معنا تاسو پوښي عرض مې داو چې قران کریم چې څه ویلي دي په دې شپاره سنې یقین لرئ